په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي دي چې د پکتیکا په برمل کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې شپږ 50 کسان وژل شوي چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي. دا تر هغه رسوده چې د پاکستان جنگي الوتکو د دسمبر په 24مه ماښام مهال په برمل کې څلور ځای بمبار وکړ. د پاکستان استخباراتي سرچینې ادعا کوي چې په هغه بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالي ډلې څلور مرکزونه په نښه کړي، یو شمېر وسلوالي وژلي دي، خو ځایي خلک دا ادعاوې ردوي. پاکستان ظلم وکړ، ورته جنکای شودونه خواندې ماندې وروښه کړه، خدای په خواشه غون وطني خلک وویشت. په افغانستان کې د طالبانو دفاع وزارت ویلي په هغه بریدونو کې ځایي وګړي او ځینې وزیرستاني کډوال وژل شوي چې یو شمېر یې ښځې او ماشومان دي. وزارت زیاته کړي چې دا بریدونه به بې ځوابه نه پرېږدي.